د وحدت نیوز درنو کتونکو نن د پاکستان او روایتي حریف ترمنځ د استرالیا په میلبرن ښار کې د T20 ورلډ کپ یو اهم میچ ترسره کیږي. په د دې میچ په حواله باندې د پیښور خلک څه رایې لري، راځئ چې پوښتنې ترې وکړو. چې تاسو څنګه تپوس وکړئ نن پاکستان او انډیا میچ دی کې که تاسو یو طرف ته وګورئ د پاکستان ټیم هم داسې مضبوط ښکاري دې طرف نه. آی تھنک زمونږ د پاکستان لاین چې کوم دی نو بالینګ ډېر مضبوط دی ځکه چې نسیم شاه دی، شاهنشاه افریدي دی موږ سره، بلکې حارث رؤوف دی او بیټنګ لاین آی تھنک ماته ښکاري د انډیا ډېر مضبوط دی ځکه چې وراټ کوهلي دی، روهت شرما دی، داسې نور بیټسمینان هم ورسره شته او انشاءالله موږ ته داسې ښکاري چې پاکستان به انشاءالله نن میچ ګټي او ضرور به ګټي انشاءالله. پاکستان د څو میچونو بیا هم ښه هغه کړی دی، داسې به ته نه وي چې هغه خراب یې کړی دی. نو انشاءالله ما خو دا هغه دی چې پاکستان به ګټي. انشاءالله نننی میچ هم د پاکستان دی ځکه چې تیر میچ کې ورلډ کپ کې ورسره ډېر زبردست دغه کړی او بابر اعظم ماشاءالله ډېر فارم کې رالو. تیر د اوس دوره کې ماشاءالله ښه بیټینګ وکړو د کمتر سیریز چې او رضوان ماشاءالله ښه فارم کې دی، کم بیک دغه وکړو. شاهین شاه ماشاءالله د وارم اپ میچ کې ښایسته بالینګ وکړو او نسیم شاه ماشاءالله نن سبا ښه فارم کې دی. حارث رؤوف تیز سپیډ دی، فاسټ سپیډ بالر دی. انشاءالله پاکستان ټیم هم مضبوط دی. انشاءالله دې نه مخکې لږ دغه شهنشاه افریدي هم پکې نه و، اوس شهنشاه افریدي هم راغی، بل نسیم شاه شو، بالران هم موږ سره مضبوط دي، شکر دی بیټسمنان هم مضبوط دي. مخکې ټیم کمزور دی، اوس ماشاءالله رضوان هم ښایسته بیټینګ کوي، بابر ودرېږي او اوس خو فخر زمان هم راغلی خو هغه دې میچ کې کېنولی، انشاءالله بل میچ کې به لوبوي. او شان مسعود دی خو هغه لږ دغه لږ کمزوری دی سمټ، بیا چې کوم دی دغه فخر زمان چې راوځي انشاءالله ټیم به نور هم مضبوط شي. ننني میچ کې ته څه ګڼې چې څه کارکردګي به انشاءالله ننني میچ کې دا امید دی انشاءالله چې پاکستان به انشاءالله ګټي که نه، او انشاءالله چې دا ده انشاءالله پاکستان هغه بیټسمین دی هغه باندې چې پرشر جوړ شي انشاءالله که نه هغه ته یې وکړي انشاءالله هغه به میچ به انشاءالله نن موږ ګټو. تاسو د پیښور کرکټ مینوالو دغه څرګندونې واورېدې. په دې کې د زیاترو وینا وه چې پاکستان به نننی میچ ګټي، خو په اصل کې به ګټه د هغه چا وي څوک چې په ننني میچ کې ښه کارکردګي وښایي. د کیمرمین محمد شهیر سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.